د خپل وجود د پردې خیال ساتي دا په د خاون حق ته حق دا د خاون حق ځای کی چې دا د پردې اهتمام نه یو د فرض منس اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتي. دریم د خاون رضا اغستل، خاون رضا کول، خاون رضا کول د خاون د رضای چې خیال ساتي. دا زنانه نه د خبر اما توي زه د شپې تهجد کوم، زم اول له خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشاله کته نه خوشاله نو چې تهجد په ټیم زتا له خپو چاپی کوم نو څنګه وای نو که خاون وای چې تهجد مکه او مال چاپی کو نه دل چاپی شو کړه. تهجد په ټیم کې دل خپې مالش کړه، تهجد په ټیم کې دل خپې مالش کړه. نو د خاون رضا اغستل زکا دا خبره کوم چې د خاون حق لومبه دی، د نوافلو نه د خاون حق لومبه دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روزه نیسي او خاون په کور کې اول به د خاون نه اجازه غواړي. خاون ورته نه بنیسي نفلی روزه، سبا زما خیال بساتي، زما خدمت بکې. شریعت ورته وایي منی س نفلی روزه د خاون خدمت. دا خبره خپ په دلیل کو، په دلیل په دې بنیاد کومه چې د خزینه به د ټولو نړومبه په میدان محشر کې تفوس کیږي عن صلاتها، د فرض منځ تفوس په د ټولو نړومبه، د زنانه نه د ټولو نړومبه به د فرض منځ تفوس کیږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغ شي بیا تفوس د نوافل نشته، بیا تفوس د نفلی رجوع نشته، بیا تفوس د تهجد نشته. دویم تفوس ډایرک د خاوند حق دی. اول فرض منځ دی بیا د خاون حق دی. نو د خاون حق په نوافل مقدم دی، په تهجد مقدم دی، په نفلی رجوع باندې د خاون حق مخکې، د خاون رضا به علی. دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی. زنوام نبی علیہ السلام فرمای ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه. نبی علیہ السلام فرمای چې کومه خزه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ چې وزوجها عنها راض، خاوند ته ناراضه، خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضه. بعضی خزه وفات شي خلق د ډیرو تهجد ذکر کوي، ډیره تهجد گزار وا، ډیر نوافل وو، ډیر صدقې ورکول، خو خلق وای خاوند ته نه خپو. د دې معاملې ګرانه، د دې معاملې ګرانه ده چې خاوند ته نه خپو. د دې معاملې ګرانه پریوس، د دې معاملې ګرانه ده. خزه وفات شولا وزوجها عنها راض، نفلی منځونو ذکر نو، د تهجد نو، نفلی روزي نه وي، خو یو خبره چلیده چې خاوند ته ډیر رضا، د خاوند د رضا خیال ساتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه، دا خزه جنت تلا چې دی په سیرستو د خاوند رضا چلیده. مونږ د نفل اورو، د تهجد اورو، د نفلی رجوع اورو، خدا نورو چې خزه وفات شي او رست بس د خاون رضا چلی. ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض، چې خاون ته ناراضه دخلت الجنه.